الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله او آباد ساته، آمین. زما عزتمندو، نن د یوې بلې خاصې بهترینې مجربې وظیفې سره د ستاسو مخکې حاضر شوی یم. زما عزتمندو، دا د 10 محرم یعنی د 10 محرم د عاشورې د ورځې وظیفه ده. څوک ورته د حسنینو میاشت وی، څوک ورته 10 محرم وی. نو زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو په 10 محرم باندې کوئ. زما عزتمندو، ډیر خلک دا رسم او رواج کوي چې 10 محرم باندې شربت ویشي. نو زما عزتمندو، یو ورځ د شربتو د پاره خاص کول دا ښه خبره نه ده. دا د قرآن او حدیث نه ثابت نه دي. که چېرې تاسو صدقه کول غواړئ او شربت ویشل غواړئ، نو روزانه تاسو ویشلی شئ. خو یوې ورځې پورې خاص کول په ټول کال کې صرف په یو ورځ باندې شربت ویشل، دا زمونږ دین اسلام کې ثابت نه دي. بهر حال زما عزتمندو، د 10 محرم د دې ډیر زیات فضیلت راغلی دی. د دې ډیر زیات فضیلتونه دي. که مونږ د دې فضیلتونه ذکر کوو نو وظیفه به زمونږ نه پاتې شي. زما عزتمندو، په 10 محرم باندې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام او بنی اسرائیلو ته د فرعون نه نجات ورکړی. دا قرانګه زما عزتمندو، د دې نور ډیر زیات فضایل دي. زما عزتمندو، کله چې د رمضان المبارک روزه فرض شوه نه وي، نو نبی علیه السلام او صحابه کرامو به د 10 محرم روزه نیوله. بیا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې چې دا رمضان کریم روزه فرض شولې، نو د دې روزه فرضیت ختم شو او دا نفلی وګرځیدله. زما عزتمندو، یو پیرا صحابه کرام او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له عرض وکړو چې د الله رسول، يهوديان هم دا روزه نیسي، خو یوازې د 10 محرم روزه نیسي او اول او اخر روزه نه نیسي. یعنی د 9 او 11 روزه وسره نه نیسي او د 10 محرم روزه نیسي. نو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل، ان شاء الله تعالی که الله تعالی مونږ ته ژوند راکړي وي، نو راتلونکي کال به دې سره یو روزه به سره بل یو ځای کوو. نو زما عزتمندو، د 10 محرم روزه نیول دا ډیر برکت او فضیلت والا عمل دی. الله تعالی په دې سره د تیر شوي د یو کال ګناهونه معاف کوي. خو زما عزتمندو، دې سره اول 9 یا دې کې آخره چې کوم روزه ده 11 یو روزه ور سره خامخا نیول پکار دي چې د يهودو نه مخالفت راشي. زما عزتمندو، چې چا 9 روزه ونیوله 9 محرم او بیا ور سره د 10 محرم روزه ونیسي، یا چا 9 محرم روزه ونیوله 10 محرم روزه ونیوله، نو د 11 محرم روزه د ور سره ضرور ونیسي، ځکه چې پدې کې د يهودو مخالفت ته. یا که چېرې زما عزتمندو داسې علاقه وي چې هغه ګرمه علاقه وي او روزې نیول مشکل وي، ګران وي، او یو ورور یا خور هغه وي چې یاره زه 2 روزې نشم نیولی یا 3 روزې نشم نیولی، زه صرف یو روزه نیسم، نو هم ټیک تا، خو نیت ورکې دا کوي چې الله پاکه زه د يهودو مخالف یم، زه يهودو سره موافقت یو ځایوالی نه کوم، خو یا الله پاکه د ګرمۍ د وجې نه زما بدن طاقت نشته، د دې د وجې نه صرف د یوې ورځې روزه نیسم. بل زما عزتمندو، په 10 محرم باندې خپل بال بچ باندې د مخکې ورځو نه زیاته خرچه کول پکار دي. ځکه روایت کې راځي چې چا په خپل بال بچ باندې په 10 محرم باندې وافره روزي اخروله، نو الله تعالی به دته راتلونکي ټول کال وافره رزق ورکي. الله تعالی به د رزق تنګسیا ختمه کی. نو زما عزتمندو، په خپل بال بچ باندې، خپل کور والو باندې، خپل مور او پلار باندې خورول سکول، دا ټولو کې بهترینه صدقه ده.
نو لسم محرم باندې پکور کې زیاته خرچه کول پکار دي. زما عزتمندو چې څومره یو سړی زیات سخی چلیږي الله تعالی ول نورم ورکړه کوي، او چې څومره یو سړی شومتیا کوي الله تعالی په هغه باندې د رزق دروازې بیا بندي. اوس راځم زما عزتمندو وظیفې طرف ته. یو زنانه ده هغه بیماره ده، هغه وی چې زه موز نشم کولی، ځکه چې زما عزتمندو دی وظیفې سره 2 رکعاته نفل دا لازمی دي. نو هغه وی چې زه موز نشم کولی صرف وظیفه به وکما، نو زما عزتمندو دا نیمه وظیفه شو، یعنی نفل یې ونکړه او نیمه وظیفه وکړله، نو بیا هم زما عزتمندو د کمالاتو نه خالی نه ده. که زنانه بیمار وي نو هم هغه دا وظیفه کولی شي، ځکه دا په کال کې یو ورځ ده او بیا پته نه لګي چې بل کال له مونږ رسیږو او کنه. نو که نارینه وي که زنانه وي هغه غواړي چې الله تعالی دې زما هر قسم حاجات پوره کړي، الله تعالی دې زما مقصدونه ترسره کړي، الله تعالی دې ما ته رزق وافر راکړي، الله تعالی دې زما قرضونه ختم کړي. نو هغه ته پکار دي چې لسم محرم باندې په لسم ورځ باندې حسنینو په ورځ باندې لسم محرم باندې ټول ورځ کې چې څه ټایم هم درته موقع میلو شو نو 2 رکعاته مونځ به وکې او بیا به چا سره خبرې اترې نه کې. اول به 11 پیرې درود شریف وې او بیا به 1100 پیرې 1100 بار 1100 مرتبه سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح، دا به 1100 مرتبه 1100 پیرې به دا ولولې او دې پسې بیا 11 پیرې درود شریف وې. درود شریف نه پس به لاس پورته کې د الله تعالی په دربار کې به دعا وغواړي، الله تعالی نه به سوال وکړي ان شاء الله تعالی چې کوم سوال کې الله تعالی به قبلای. زما عزتمندو 2 ورځې پاتې دي، په خپل هم دا وظیفه وکړئ، خپل ورونو خویندو دا خپل خپلوانو له خپل کور کې ټولو ته دا وظیفه ذکر کوي او دا ویډیو ورته وښایئ، لینکونه ورته شیر کوي چې څوک هم دا وظیفه وکړي ان شاء الله تعالی الله تعالی به تاسو ته اجر او ثواب درکړي. د صدقې جاریه په تور باندې دا وظیفه تاسو شیر کوي. زما عزتمندو اوس تاسو وایئ چې لسم محرم دا په کم تاریخ باندې راځي، نو دا د خپل علاقې سره تعلق ساتي، خپل ملک سره تعلق ساتي. ستاسو چې کوم مقامی علماء دا غوی نه تاسو کوي چې هغه د لپکم ورځ باندې لسم محرم یاد کو، نو پاغه باندې تاسو دا روزه نیولې شي او دا وظیفه هم کولې شي. خو زما د ترتیب مطابق او د خیال مطابق 16 جولای باندې لسم محرم دی، نو په 16 جولای باندې تاسو دا وظیفه وکئ. زنانیم کولی شي بغیر مونځه، ناپاکه زنانه وي یا پاکه وي نو هغه 2 رکعاته نفل دیو کی، یا نارینه وي نو سړی هم دا وظیفه کولی شي 2 رکعاته نفل وکړي او بیا 1100 پیرې سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح وایي او اول آخر کې 11 پیرې درود شریف او په آخره کې الله تعالی نه دعا وغواړئ. امید لرم زما عزتمندو چې دا وظیفه دا ویډیو تاسو ډیره زیاته خوښه شي. کو ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، کچره چینل مو سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ، خپل دوستانو ته شیر کړئ، ځکه د نیکه خبر او خورول او شیر کول د صدقه جاریه ده. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره، تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله پامان.